بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. موږ اوس برابوک یو او د ویجی جینیټیک هغه اساسي فارمونو کې چې د غواګانو وضعیت وګورو چې په کوم شکل باندې دا اصلاح کېږي. زه چې کوم په فارم کې ولاړم دې تقریبا 4% غوړ په شودو کې لري. 12.5 کیلو شوده چې دا په لکټیشن کې ورکوي او دا د روبوټ په واسطه باندې روشي کېږي. دا اړخ چې دا خوسۍ دي هغه لاسته چې دا بل لاسته چې دی دا غواګانې دي. تقریبا دا یوه غوا چې دا 2.7 ځلې دا غوا تقریبا په اوسط ډول باندې ماشین ته نوځي او تازه لنګې شوي چې دي دا تقریبا 3 ځلې نوځي. دا غواګانې دا خوسۍ دي دا ورځلې او تقریبا د 15 ورځو نه وروسته چې دی ته حتما انکا کېږي. که هغه 15 ورځو نه مخکې چېرته وار راوړي هغه هغې ته انکا نه کوي. د هغې 15 ورځو نه وروسته چې دی بیا دې ته انکا کوي. که چېرته د 15 ورځو نه وروسته هم وار رانوړه بیا دې درملنه کوي او سیستم دې ته مخ دغه کوي. بل دا چې دا د دې غاړه کې کالورونه دي او دغه کالورونو په واسطه باندې چې دی د حکومت د دې د خوراک اندازه دا معلومیږي په کومه اندازه باندې د خوراک کوي. خوند وهي نه وهي، روغې دي ناروغې دي، کله غویمه شي هم یو بل باندې چې خېږي نو هلته حکومت کمپیوټر ته معلومات کېږي چې کومه غوا غیمه ده کومه نه ده. هغه دا هغه روبوټ دی. اوس روبوټ کې چې دی خوسۍ یا دا غواګانې کومې ورځلې چې دي دا ورځي او ورته روشي کېږي. دا روبوټ دی. نو هغه دا روبوټ چې دی دا هره غوا پېژني. د چشتې د وجې پېژني چې دغې کالر د وجې دغې کالر د وجې پېژني. یو شی چې ډېر جالب و چې دې ته ما ماتې ویلې دي د یوې خوسۍ د بلاربېدلو دپاره 1.5 یا 1.5 سنه کاروي تقریبا په اوسط ډول باندې. او کومې غواګانې چې دي تقریبا 1.9 ستنه چې دا د یوې غوا د بلاربولو دپاره برابروي. یعنې که 100 غواګانې دې سره ولري 1.9 ستنې دې ته لپاره پکار دي چې دا 100 غواګانې بلاربي کړي او دې خوا چې دی 1.5 سنه. نو د غواګانو د تېرېدلو او د بلاربېدلو مسله چې نه په ولسټینو کې او خصوصا په اوزنابرو کې چې نه دا ډېره کمه نه وه. ماشاءالله د دوی دا کوم بریډینګ سیستم دا ډېر ښه دی.